خپلو مشرانو قدر وکړه، د خپلو مشرانو عزت وکړه، خصوصا که ستا پلار وي، ستا مشر ورور دی، ستا تره دی یا ستا نیکه دی. د دوی مټې مضبوطې کړه، د دوی په سختو باندې صبر وکړه. دا ستا دپاره ترقي ده، دا ستا دپاره کامیابي ده، دا ستا دپاره یو ښه مستقبل دی. که ته نن د خپل مشر وروره، د خپل پلاره، د خپل تره، د خپل نیکه سختۍ نه برداشت کړې، ته یقین وکړه سبا به داسې وخت راشي چې دا به درته مصیبتونه جوړ کړي، تکلیف به درته جوړ کړي، پریشاني به درته جوړه کړي، او بیا به ته مجبوره شي چې د بل خپو کې به پرېوځي، بل ته به بیا چاپلوسي کې، بل به ستا د کمزورۍ نه غلطه فایده اوچتوي. د خپلو مشرانو مټې مضبوطې کړه په برداشت باندې، د هغې خبرې په منلو باندې، د هغوی سره د هغوی په